وګوري زه پر دې هم لږ درته غږېږم دا خو علماو درته وویله شیخینو مبارکینو درته وویله چې اختلافات ختم کړي فتنې دفې کړي اختلاف مه جوړوئ خو دا درته ښیم چې اختلاف په چیش ختمیږي د اختلاف د ختمېدو لار چې شته پر دې باندې درته خبره درته کوم مختصره د اختلاف د ختمېدو ډېره اسانه لار شته دوې لارې شته یوه په امارت کېږي یو په موږ تاسو کېږي زما د علم موافق هغه لار چې په موږ تاسو باندې عملي کېږي هغه دا ده چې خپل د اسلافو زموږ د اسلافو چې کومه لار وه کمې دین و کمې طریقه وه هغه پر هغه ال باندې پرېږدو رد نه پر وکړو اختلاف خپله ختم دی بس جنجال ختم دی د افغانستان ټول ولس د زرو کلو څخه تر نن زمانې پورې تاسې د افغانستان د باچاهانو تاریخ وګورئ دلته افغانستان کې همایون په نامه 1500 کاله مخکې باچا تېر شوی دی مولانا زین الدین نقشبندي رحمت الله تعالی علیه د افغانستان 1500 کاله مخکې مشهور ولی الله تېر شوی دی د کابل په ښار کې به 1500 کاله مخکې د میلاد جلسې جوړولې نن میلادونه پر خپل حال پرېږده رد مه پر کوه منکر رد که خو میلاد مه ردوه اختلاف ختم دی زموږ د افغانستان ولس د زرو کلونو څخه طریقه داره روانه ده چې د اختر په ورځ باندې په ماجتانو کې روغبړونه کوي بس رد مه پر کوه علماو کتابونه پر لیکلي دي احادیثو څخه ثابت اعمال دي رد مه پر کوه اختلاف ختم دی که ته نن کلي خلکو ته وایې په مسجد کې روغبړ مه کوئ بدعت دی نو خلک پر دې روغبړ باندې اتفاق و اتحاد راتلی تا د دې پر ځای چې اتحاد راولې بې اختلافۍ ته دې لمن ووهله مقصد درته وایم چې د پخواني اسلافو څه طریقې دي پر خپل حال یې پرېږدي اختلاف ختم دی یوه غوښتنه د امارت اسلامي د مشرانو څه لرم دلته علما کرام مشایخ د امارت اسلامي د شورا ناستې د دې څه یې لرم دلته عمرا ناستې د دې څه یې لرم چې ګورئ د اختلاف د ورکېدلو په تاسو باندې زما په فکر باندې ډېر اسانه علاج ستاسو په لاس کې دی نن قسم دی که مو نن د دې اختلاف غم نه وخوړی هغه جنګ چې 3-4 کاله مخکې په جلال آباد کې مو په سواو په زرهاو شهیدان باندې ورکړل هغه فتنه به د قندهار ته قسم دی چې ووینې چې درته راسي دلته جناب محترم سید عبدالجبار اغا صاحب ناست دی د داعشانو د صحنې د جنگ د داعشانو قاتل دی د جنگ ستر قمندان دی د هغه جنگ حاضر سړی دی هغه حالات چې په جلال آباد کې داعش جوړ کړي وه هغه فاحشه فتنه د داعشانو هغه د چی سپیدا وه هغه د دعم منکر د عقیدې سپیدا وه هغه فاحشانو داعشانو موږ ته څه ویل زموږ مجاهدینو عمراو ته یې څه ویل د مشرکانو د بدعتیانو ټاپې یې لګولې زموږ د مسلمانانو مالونه یې حلال بلل مسلمانانو مالونه یې خوړل د مسلمانانو مؤمنان یې حلالول مجاهدین یې حلالول ښځې یې د ځان لپاره منځیانې ګرځولې مالونه یې غنیمت ګرځول څوک په داعشان داعش ته کومې خوا رالی داعش فتنه چا جوړه کړله دلته وهابیت څه جوړه سوله داعش جلا شی نه دی داعش وهابي دی داعش پنجپیری دی زموږ ستاسو په سل کې سل تجربه ده زموږ ستاسو په وطنو کې چې کم خلک د داعش په قتلو کې د داعش په جنگ کې ولاړله مردار سوله څوک وه وهابیان وه پنجپیریان وه دغه عقیده د داعش وه که نن دفاع نه وکړي قسم دی چې در دغه نور زور درته واخلي دفاع یې په امارت باندې کېږي په عمراو باندې کېږي زموږ د عمراو څخه دا خواهش دی ما بله ورځ هم جلسه کې وویله ما ول داسې وکړي الحمدلله اوس خو نظام قایم سو جوړ سو علما ډېر ښه علما لرو افغانستان د دنیا پر سطح ښه علما لري ښه مشایخ لري زموږ د مذهب جوړ علما د هر ولایت پر سطح باندې په شمار باندې یو څو مشایخ د امارت سره راټول کړي یوه جامعه فتاوا دې ولیکي یوه فتاوا دې سره جمع کړي یو حنفي فتاوا یو عمري فتاوا دې جمع کړي دا به زموږ د افغانستان افتخار هم وي دا به د افغانستان د امارت اسلامي ویاړ هم وي دا به په افغانستان کې د فتنو د ورکېدلو لوی علاج او سبب هم وي انشاءالله پر ټولو مسائلو جامعه فتاوا دې ولیکي او د ټول افغانستان ولس ته اعلان وکړي چې د دغې فتاوا مخالفه فتوا ورکول په افغانستان کې بند ده بس دغه یې لار دی په دغه طریقه نه حل کېږي چې موږ وایو چې د حنفي فقه خلافه فتوا نه ورکوي خو هغه هم ځان ته حنفي وایي زه هم ځان ته حنفي وایم نن خو غلا ټوله د مذهب په جامه کې روانه ده
تاسو خپل منشور وښایست کوم مسائلو کې چې جنجال دی په هغه مسائلو کې خپل منشور دریځ ښکاره کړي افغانستان علما دي په ګډه باندې په اتفاق باندې د علمګیري غوندي یا د موسوعة الفقهیه غوندي یو جامع کتاب ولیکي په هغه کې د خپل منشور وښیي امارت اسلامي د اعلان وکړي چې په افغانستان کې د دې فتاوا خلاف بل فتوا ورکول منع دي بس په دې اختلاف زما په فکر باندې لنډ اختلاف رکیږي نن موږ ته فتنه د نورو ملکو راغلې ده نن چې دلته فتنه راغلې ده د نوو کتابو سره راغلې ده زموږ په زړو کتابو کې دا خبره نشته چې اسقاط بدعت دی زه د دې منبر څخه په چیلنج باندې وایم که چا ماته د انګریز د راتګ مخکې چې هندوستان ته انګریز راځي در دې مخکې په درسته دنیا کې یو کتاب وښوي چې اسقاط بدعت دی زما به دغه غاړه ستاسو به چاړوي دا نسته دا نوې کتابو راته راوړله نوي کتابونه بند کړي جدید کتابونه بند کړي امارت اسلامي دی په هر علاقه کې خپل علما مشایخ وټاکي مشایخو ته د امر وکړي چې هر څوک نوی کتاب لیکي د دې مشایخو در نظر دی وځي چې دغه د سخت کې بیا دې چاپېږي زموږ په مدارسو کې نن د غیر مقلدینو کتابونه درسیږي دا اوس ورځو کې زه تللی وم نیمروز ته پوښتنه مې د یو کوچني څخه وکړل د یو کوټه کې چې مو شپه وه د حاجي صاحب د زوی څخه وایم چې وایه کې مدرسه کې کم کتابونه وایي کم کتاب چې وایي هغه د علامه الرحیق المختوم وایي چې د هغه د یو غټ لوی سلفي کتاب دی رحیق مختوم د یو لوی سلفي کتاب دی د یو غیر مقلد کتاب دی مدارسو کې درسیږي مقصد مې دا دی چې دا اختلاف په د ادوو ټکو کېږي پر اسلافو پر زموږ د پخواني علماو پر طریقو رد مه کوي امارت یو فتاوا افغاني